باب صلاة المریض باب دے په بیان د مانزه د ناجوړه کې د بیمار کې یو سړی بیمار دی و اذا تعذر علی المریض کله چې ګران شي په ناجوړه باندې القيام ودریدل صلى قاعدا نموز دیو کی پناست باندې ور روغ رمټ سړی که په فرضو کې قیام او ولاړه پریجنو د مزن کې دا ولاړه فرض روغ رمټ سړی که فرض سنت یا واجبات پناست کوي نموز نه کوي او نفل کې هول اختیار ده خدا عمر چې روغ رمټ سړی نفل پناست کوي نو نیم ثواب دی وای کله چې ګران شي ذات تعذر کله چې ګران شي علی المریض په مریض باندې القيام او درېدل نو صلی قاعدا مزدیو کی پناستا يركع ركوع دی کوي ويسجد سجده دی کوي فإن لم يستطيع الركوع کچره وسو طاقت د رکوع نو او سجود او د سجدې نو یومی ایمان اشاره دیو کی اشاره سره موس اشاره داسې لکه زناست نو ور رکوع له سر داسې کو او سجدی لوی د دین زیات ټیټ ک بالغ دی ولا شال کی او د سر په اشاره دیو قبله په لدی ولا کټ راتاو مخ دی ولا قبله په لکی په اشاره دیو کی وجعل السجود او دی ګرځوی سجدا اخفض اخکت او ټیټا من الرکوع د رکوعنا سجدی د پاره د سر د رکوع نه زیات ټیټ کی و یو دا شی نشته چې ګنې بس یو سړی بیمار شو ور رسو بدر لوي کپ ولاړنی پناست بکای کپ ناستنی په اشاره بکای دارنګي کپ اشاره شي ګل اسه پشاد واچي او پپروتی د سر په اشاره دي سو کی مزیو کی او چې کله د سر د اشاره وسمنی نو دغه وخت کې شرعا معذور دی کچره خوشو قضا به رو ګرځي کدی کې مرشد بس الله ورته ارث سکړي لا يرفع او ندی وچتوي الى وجهه مخبل تشین سشه يسجد عليه چې دې سجدو کی پاغي یعنی دا څه باندې کې لکه اوسه سره رکوع سجده نشي کوله او تاول سمخله بالغیخه او پاغي باندې د سجدي لپاره تندې کی دي دا څه باندې کوي ولا يرفع نبر اوچته الى وجهه مخبل تشین سشه يسجد عليه چې دې سجدو کړي پاغي فإن لم يستطيع القعود کچره وسو طاقت د ناس دینو پناسته مز نشو کوله نو استلقى على ظهره استلقى اڑخ دیو لگئی على ظهره پخپل شاعره سی پشادی پریوزی وجعلو دی گرزی رجلیه خپیخ پلی نحو القبلة قبله طرف تا او دی سر دلاب ندی ورته او بالغ کی دی او خپی دی قبله لشی او داسی د سر په اشاره دي څه کوي سر د بالغ ناډو چتای نه او رکوع د سر اشاره کوي سجدي لري کوي وان استلقى على جنبه او کچره پریوتو پاړه په دی خي اړه داسې پریوتو او مخ ولا قبله له ګرځولو ووجهه الى القبلة او مخ ورته قبله له ګرځولو او ما او په اشاره د سر سره مسکولو جاز نه جایز ده اوس رسو بدر تدابیا وای کچره د سر د اشاره وسو طاقت نو بیا به مزد دن رستو شي او د سترګو په اشارو به نه کوي کچره روغ شو قضا به رو ګرځي او کدی بیماری کې مرګ راغې نو بس الله ورته ارس سکړي معاف کړي او مونږ په معمولی بانو باندې سکو منځونه ترکو عالم کې مسله دا دا وای ک جامینی په بربند وې کې او دس نشه کول نو تیمم وې ودرې دې نشه نو پناست وکې ک پناست نشه کوله نو پپروت وکې نو دا عذر نارینو له بالکل نه پیخيږي بلکې هغه وخت کې پیخيږي سړی بیا بالکل دلا دوبادوس او هغه وخت کې الله معاف کړي نو نارینه د پاره اس قسمه عذر د مزد ترکول نشته او ډېر لوی بوج دی ځکه دا اکثر صحابه د ائمه مسلکم داله وای بلا عذر شرعي چې یو مشافره خو د اسلام د دایره نه وته اگر چې زموږ امام سے وای چې نه وته نه دی خلوی مجرم شولی گناهگار شو بیا ګوره باب صلات المریض باب د بیان د مزد نه جوړه کې اذا تعذر
کله چې ګران شي علی المریض پنا جوړ القیام ودریدل صلی قاعدا نموز دیو کی پناستی یرکع رکوع دی کوي ويسجد سجده دی کوي فإن لم يستطع الركوع کچره وسو طاقت د رکوع نو والسجود او د سجدي نیومی ایماء اشاره دی کوي اشاره کول وجعل السجود او دی ګرځي سجدا اخفض احکتا من الرکوع د رکوعنا هغه د پاره د سر د رکوعنا زیات کته ټیټي ولا يرفع نب پورته کوي لا وجي مخبل تشین سشه یسجد علیه جده سجدو کی پاغه بالغ مالغ بزان تسر لو چتینا فإن لم يستطع القعود کچره وسو طاقت د ناس تنون استلقى على ظهري پریودی زی پشابانه وجعلوا د غرزي رجليه خپيخ پله نحو القبلة قبلتا او بس په اشاره د سر دی موضوع کی وان استلقوا کچره پریوت على جنبي په اړه باندې ووجهه الى القبلة او مخ یو ګرځول قبلتا و او ما او اشاره سره مسکول جازن و جائز